سلامونه. نن به په ډیپریشن باندې خبره کوو او د ټول نړۍ به ما مخکې هم ویلي چې هر خفګان سړی چې کوم د ډیپریشن نه دی. پوهان یا د دې چې کوم ماهرین دی هغه دا وایي چې د دوه هفتو لپاره تاسو د مختلف چې کوم سیمپټمز دی نښې دي پتا کې پیدا شي نو په کار چې ډاکټر تاسو بیا لیبل کې او تاسو پورا اسسمنت دا تاسو ته ټریټمنټ شروع کی. کوسته د لګي مودې لپاره اساسا لوبشي تاسو مې چې ویلې امتحان کې فیل شي یا بل څه داسې واقعیت شي دا یو نیچرل خبره ده چې انسان به کله خوشاله کله خپای کله خوشاله کله خپای دا د نورمال یو سایکل چلیږي. نو هر خفګان ته تاسو د ډیپریشن نوم اول مور کوي. په دې کې چې کوم نښې دي د ورځې چې څومره زیات ټایم لکه 10 غنټې ویخه 12 غنټې ویخه کبد کې و 8 غنټې 9 غنټې تا باندې دا ټول نخې وینو په کار چې تر سایکیاټریست سره خامخا معاینه وکړي. خوب ډیسټربنس خوب ګډوډوالی شو ستا چې کوم د شیزونو نه خوند اخیستل شو لکه ته په گیمز کې په لوبو کې په خوراک کې په کورواله کې یا په نور داسې کاروبار کې د ژوند په نورو حالو کې تا خوند اخیستل پرېښودلی شو یا په تا کې مسلسل لیتارجي وي یعنې په ته ستړی وي ستړی کېږي هېڅ دې زړه نه کېږي موټیویشن درکې نه وي او په مخه جاړې خفګان در باندې وي وړه وړه خبره درته غټېږي. دا ټولې هغه نښې دي د دې سره سره نور هم ډېر اوږد لست دی چې په دا کې به تا کم از کم یو 14 ورځو پورې 14 نه سیوا وي نو بیا چې کوم ډاکټر دی تا به لیبل کوي چې ته ډیپریشن دی که نه دی او کوم قسم ډیپریشن دی. نو که په تا کې هسې یو نښه دوه راشي نو دا ډیپریشن نه دی. اوس چې کله هم انسان ته ډیپریشن کېږي د دې څه سایکولوژیکل اسپیکټ دی ذهني طور څه د دې فزیولوژیکل دی یعنې ستا په وجود کې چې څه بدلون دي په هغې کې هم بیا د کیمیکل هارمون خپل کردار دی. نو ټول لومړی چې کوم سایکولوژیکل شیزونه دي یاره ستا معاشي حالات څنګه دي ستا چې کوم ویدر دی په کوم موسم کې ته اوسېږي په تا نور څنګه لګي په تا هوا څنګه لګي ستا په ګیر چاپېره شینوالی څومره دی دا ټول شیزونه میټر کوي. بهر ماحول خو به ستا بالکل برابر که ستا ماحول نه برابر نو دا شیزونه ډېر انسانان کوم قسم انسانان افیکټ کولی شي به زه په اخره کې ووایم دغه انسانان هغه افیکټ کوي او هغو ته ډیپریشن امکانات ډېر زیات سیوا کېږي. په هغې کې دا ټولې مسلې مسایل کوم چې د وجود نه بهر مسایل دي هغه ټول دی افیکټ کولی شي. خو ډېر خلک داسې دي چې دغه بهر مسلې ورته نه ښودل نه د ده په وجود کې خپل داسې مسلې پیدا کېږي د هغې د وجود ته ډیپریشن کېدلی شي. کوم چې دا بهر مسلې چلیږي دا هم د انسان دغه دننه نه کیمیکل دغه نیورون سټرکچرز دغه هارمون افیکټ کوي ځکه په انسان کې په هغه طریقه یا که په بل څه طریقې انسان ته ډیپریشن کېږي هم دغه ټول شیزونه پکې دغه رنګې بدلېږي. ولوربه اپینفرین یا نور اپینفرین داسې هارمون دی چې د انسان له طاقت ورکوي ژوند ورکوي. ما به دې باندې مخکې هم خبرې کړې دي. په انسان کې دا کمېدل شروع شي انسان کمزوري محسوسوي. نو اونلی چې کوم دوايانې راوتې وي هغو مینلی دا شیزونه به ټارګېټ کړو خو دا هغه دوايانو چې کوم ټرایسایکلیک شو یا داسې ام او ای شو هغې نور سایډ افیکټ و. بیا چې کله ساینس ترقي شروع کړه نو ډوپامین چې کوم نیټورک ته ډوپامینرجیک او د هغې سره ډوپامین چې کوم کیمیکل دی باید زما بله ویډیو شته خامخا وګورئ چې هغه په کم انسانانو کې کمېدل شروع شو هغې به خوند نه شو اخیستی د ژوند د ډېرو عام شیزونو نه به هم خوند نه شو اخیستی د خاص شیزونو نه به هم خوند نه اخیستی شو. نو په ډیپریشن کې ډوپامین هم په ډېر خلکو کې کمیږي په ټولو کې نه خو په ډېر خلکو کې کمیږي یا هغه نیورون چې هغه ډوپامین پیدا کوي هغه هم کمیږي. د هغې لپاره مختلف طریقې اکسرسایز شو کولډ باد چې ورته وایي یا نور داسې طریقې چې هغه ته ډوپامین سیوا کوي په ښه طریقه باندې هغه طریقې او هغه لارې راوتې خو په ډېر خلکو کې هغه هم کار نه کوي او کمی پکې راځي. بل کیمیکل سیروټونین دی. سیروټونین ډېر مهم دی چې دا زموږ د خوشحالۍ لپاره ریسپانسبل دی. کله چې دې کمی راشي نو انسان ډیپریشن ته تاسو به کتل ډاکټران هغه دوايانې تاسو ته بار بار لیکي چې هغې تاسو له سیروټونین لیول سیوا کړي یا سیروټونین لیول که سیوا نه کړي خو هغه خرابېدو ته نه پرېږدي ستاسو سیروټونین چې لږ سیروټونین ستاسو ډېر زیات کار وکړي. او خو په هغه دوايانو کې مسله دا ده چې دا صرف په لسو کې تقریبا د شپږ نیم 2 کسانو هغه سیروټونین برابروي د نورو هغه نه کوي. لکه په سلو کې دا تقریبا د 6 کسانو سیروټونین لیول برابر ساتي د نورو نشي کولی. اوس د سیروټونین چې کوم دی دا د یو خاص کیمیکل نه جوړېږي هغې ته ټریپټوپین وایي. دا ټریپټوپین تاسو په مختلف خوراکونو کې ملاویږي خو ټریپټوپین به یا ستا سیروټونین ته بدلېږي یا به یو بل خطرناک کیمیکل ته بدلېږي هغې ته نوروټاکسین وایي چې کله تا ته هر څه برابر وي نو د دې ټریپټوپین نه به سیروټونین جوړېږي. خو که ستا په وجود کې چېرته سټرس وي یعنې ته بیمار یا فزیولوژیکل بل څه سټرس وي یا سایکولوژیکل څه سټرس وي یا چې کوم دی ستا په وجود کې داسې انفلمیټري ډیزیز ډاکټران پېژني چې په دې کې
مختلف ډیر شي ډیزیز دي نو په هغه کې د ټریپټوفین نه سیروټونین نه جوړیږي خو دغه نیوروټاکسین جوړیږي هغه سره ستاسو نری رګونه نور خرابېدل شروع شي او ډیپریشن د وسب نور سیوا کېدل شروع شي نو څو ډاکټران داسې هم دي چې هغه دغه انفلیمیشن کمیدل ټارګټ کې انفلیمیشن کم کې په مختلف طریقو باندې او د سره هم ډیپریشن ټکېدل شروع شي خو د داسې عام خوراکونه دي چې هغه هم تاسو دغه انفلیمیشن په کومول شي سټرس په کومول شي په هغه کې یو اسنشل فیټي اسید یعنی اومیګا 3 چې بسسه کې هم وي تاسو په ماهو کې په د ډرای فروټو کې په سن فلاور چې کم دغه وي تیل وي یا اولیو زیتون والا چې کپ تیل وي په مختلف شیزونو کې اومیګا 3 ملاويږي دا هم ستاسو انفلیمیشن کموي او ستاسو اټ د اند تاسو سیروټونین مسیوا کی او وټامین ډي باندې زما پوره ویډیو څنګه په انور کې په خوراکونو کې تاسو خپل وټامین ډي سیوا کولای شئ او هغه سره هم تاسو د انفلیمیشن کم شي نو بیا سیروټونین سیوا شي نو ستړي دا هم کتل دي چې کم خلک خپل د انفلیمیشن کنټرول کې نه دي ته د دواونو ضرورت ډیر کم پاتې شي نه پاتې کیږي خو دا تاسو د ډاکټر سره په مشوره باندې کوئ د ځان نه کوئ بل موږ ډیر خلک داسې هم کتل چې هغه خپل د تایراید چې کوم هورمون دي هغه نه کتل د وجود ته ډیپریشن ډیر خلکو کې تایراید کموي په کار چې د خپل ډاکټر نه خپل لیبارټری والا سره مشوره کوي د تایراید چې کوم ټیسټ هغه کې کتا تاسو کې تایراید کموي نو ډیپریشن ډیر زیات امکانات دي په تاسو کې اول خپل تایراید هورمون پوره کوي البته تاسو د ډیپریشن کمی دغه رنګ هغه زنانه چې هغه د 15 وختونو سیوا شي یا پوسټ مینوپازل چې کوم سټیټ ته هغه ته ورسي نو دغه په وجود کې داسې کیمیکل بدلون راځي او دغه علاج هم په مختلف انفلیمیټری شیزونه کمول شو بیا دغه سره هورمون ریپلیسمنت تراپی شو یا نور داسې علاجونه دي چې په هغه بازاري باندې دا کنټرول کیږي په عام دواونو باندې هغه نټی کی بل هورمون کورټیسول د سټیراید یو قسم دی د دې کار په وجود کې ډیر زیات دی خو یو کار دا هم دی چې سهار ټایم کې دا ډیر زیات سیوا شي او انسان ناویخ کیږي تازه او په د شپې د ورو کمیږي او انسان چې کوم د خوب ته بوزيست د موالي ته ورو بوزي دي کوموالي سره نو په کم ډیپریشن مریضانو کې دا کتلی دي د شپې په 9 بجې د دینه کورټیسول لیول د دې بلډ نو کو هغه ډیر زیات سیوا راغله دي د دې خبرې مطلب دا دی چې بدی کې د شپې کورټیسول لیول دومره سیوا شي چې د دې خوب سایکل ټول ډیسټرب کی دا غوړي میلټونین پکې هم کردار شته خو د کورټیسول د خوب په ډیسټربنس کې ډیر زیات کار دی په ډیپریشن کې او بیا مختلف قسم چې سټرس وی کاغه ستا امتحان دی یا د پیسو وجدا یا س بیماری دا یا سایکولوژیکل ستا د چا سره خفګان راغلی دی مختلف غم خاده کې خفګان راغلی وي نو دا غي د وجې چې یو سټرس چې تا کله راځي دا غي سره کتل چې دا کورټیسول لیول سیوا کی نو ستړي دا هم شي دا چې یو 15 پیرې ستا کورټیسول لیول یو خاص ترشول نه سیوا شي نو پتا کې د ډیپریشن امکانات ډیر زیات سیوا شي نو دا موږ کولای شو چې مختلف سټرس کوم کنټرول کو خپل تایبر ته زبل ویډیو جوړم چې موږ خپل سټرس کم څنګه کنټرول کوو چې شارټ ټرم چې کم دی میډیم ټرم چې کم دی او لانګ ټرم چې کم سټرس دی هغه څه دي او موږ څنګه کنټرول کولای شو او سټډي دا وایي چې 15 پیری بچا کې دا کورټیسول لیول سیوا شي دی دومره لیول نو بیا په دې کې د ډیپریشن امکانات ډیر سیوا دي په نسبت د نورو خلکو هغه په اساني باندې تاسو کنټرول کولای شئ که تاسو به ځان پوه کړئ بل یو خاص جنس دی چې هغه په ډیر خلکو کې موجود وي نو هغه خلکو کې ډیپریشن ډیر په اساني باندې کیږي دا هم کتل دي چې په عام خلکو کې 15 پیری دا کورټیسول لیول سیوا کیږي او سټرس سیوا کیږي نو د ډیپریشن کیږي دغه خلکو کې 2 پیری یا 3 پیری سیوا شي نو د ډیپریشن کیږي نو دغه خلک په ځان له دومره کوشش کوي چې ځان له بالکل سټرس پرې نه چا کې مورسي تور باندې ډیپریشن وي بل کوم سایکولوژیست چې د پوهه خلک نه کونسلینګ په دې کې ډیر زیات معنی لري سی بی ټی تھراپي چې وته کونسلینګ چې وته دا په ډیر معنی لري که تاسو وګورئ سټټیسټکس نو هغه خلک چې هغه پراپر طریقې سره کونسلینګ کوي په هفته کې یو ځل یا دوه ځله د ډاکټر سره سیشن اخلي او هغه افورډ کولای شي هغه ډیر زر ټیکي په نسبت دا خلکو چې هغه دواني او د نور صرف کوي او سی بی ټی تھراپي پکې نه اخلي نو سی بی ټی تھراپي پکې خامخا اخلي کوم خلک چې ډیپریشن په کار چې دا په خوا کې تاسو د سایکولوژیست وګورئ دا څه په کس وګورئ چې هغه په دې شیز باندې پوهه هغه د کونسلینګ وکړي بل مختلف قسم داسې خوراکونه هم دي لکه کیټوجینیک یو خاص قسم ډایټ دی بیا ویجیټیرین ډایټ دی دا غوړي ماته سو اسنشل فیټي اسید وی وټامین ډي مې درته وی نو نیوټریشنست له پکار دی په دې باندې خبرو کې تاسو پوهه کی چې کم خوراکونه تاسو ډیپریشن سیوا کولای شي کوم کولای شي تاسو هورمون او کیمیکل بیلانس تر راوستلی شي دغه رنګي شاټونه هم د دې یو علاج د ډېر خلک د دینه ډېر ځات یو غټه بلا جوړه کړل خو تحقیق دا و چې دا یو ډېر سیف طریقه ده او په دې کې بیسیکلی دا کیږي چې کم ډیپریشن ته خاص کسان تلې د خاص سوچونو سره اٹیچ وي د ډیسوسییټ شي هغه سوچونه ته لګي هیر کې د دماغ کې چې کم دغه وی نیورونل اکټیویټیز هغه بیسلاین ته واپس راولي نو دا ډېر زیات ښه افیکټ دی د دې دومره مې رګي خو د یو پوهه سایکیاټریست نه چې تاسو دا واخلي د دې ډېر زیات افیکټ دی بل یو کیټامین تھراپي چې کوم
دی هغه نن سبا ډېر زیات اخشوي د هغه هم د سایکیاټریست په نگرانۍ کې دا چې کوم خاص ډوز دی هغه تاسو اخلي دا نه تاسو دا هم مشوره اخیستل شي. ټول خبرې خلاصه می ده چې ډیپریشن یو داسې بیماری ده چې په دې کې سم وروسي جنس شامل وي، بیا ستا هورمون، کیمیکل او ستا نیورون چې کوم دي هغه مختلف شکلونه بدل شي او دا غي سره ستا چې کوم خوراک ته اسکاک ته ستا غیر چاپیره ماحول له دا غي اثرات په دی باندې نو دا یو ډېر غټ کمپلیکیټډ شی دی خو ډېر په اسانۍ باندې ټریټ کېدل شي، په اسانۍ باندې بندر راوستل شي که انسان وغواړي او دیتا دغه شي. لکه تاسو وګورئ د اوس پورې موږ وی چې د سب د دماغي ګولې چې د کیمیکل دغه خدای ریسرچ دا هم وایي خاص کر په سیروټونین چې کوم ګولې کوي نو دا په دماغ کې نور نیورون هم پیدا کوي، نیوروجینیسس کوي، نیوروپلاستیسيټي کوي. نو ساينس زه ترقی کړل خو چې موږ یو علاج په ټیم باندې شروع کو د ډاکټر نه شروع کو او به وته صبر کو ځکه چې څومره هم د ډیپریشن د ګولې د خپل کار شروع کوي نو د وونو اخل 12 ورځې پورې 14 ورځې پورې خدا سره تاسو پدې ویني کې خپل مقدار ته رسینو. موږ اکثر صبر ونکو او ضرورت واپس کیږو بل ډاکټر بدلو نو په ټیم باندې ښه ډاکټر د علاج شروع کوي او ټیم ورور کوي چې تاسو د شپږ اتم میاشتې یو کال ورکو صحیح طریقې سره علاج وکړي نو امید دار امکانات ده چې ان شاء الله تاسو به بالکل ټیک شئ. په لوی الله مسپاره. سلام علیکم.